تیرې شپې زلزلې افغانستان کې تباهي کړې ده. تر اوسه 920 کسان مړه شوي او تر 600 ډیر زخمیان دي. طالبان زخمیان په الوتکو کې انتقالوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالب چارواکي وایي په پکتیکا او خوست کې د تیرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 920 تنه مړه شوي او له 600 زیات ټپیان دي. که څه هم په خوست کې د مرګ ژوبلې شمیرې وروستی ښودل شوي، خو د پکتیکا ځایي چارواکي د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبره کوي. د پکتیکا ولایت ځایي چارواکي مني چې د دې ولایت په 4 ولسوالیو کې د تیرې شپې د زلزلې له امله 920 تنه مړه شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. د بیګانۍ زلزلې له امله د دې ولایت په نکي، زیړوک، برمل او ګیاني ولسوالۍ کې په ډیر شمیر کورونه نړېدلي دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل، البته زه دا ویلی شم چې ډیر کلي دي چې تر خاورو لاندې دي او هلته زموږ مرستندویه ټیمونه لا هم نه دي رسیدلي. ممکن دا ارقام تغییر وکړي او پورته ولاړ شي. د پکتیکا د ګیاني ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل، نږدې 500 کورونه زلزلې نړولي دي. د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ کې هم د 40 تنو مړینه او 50 نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني رسنیو ته ویلي، له سیمې ټپیان او په زلزله کې مړه شوي روغتونونو ته لیږدول شوي دي. هخوا طالب چارواکي وایي له کابله یې هم پکتیکا او خوست ته مرستندویه ډلې او روغتیایي ټیمونه استولي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.